محمد بن قاسم 12مه برخه د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مې یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمن اورېدونکو، په تېره برخه کې مو واورېدل چې جیرام له لږ سوچ وروسته وویل. اوس به دا واورو چې جیرام له سوچ وروسته څه وویل. جیرام وویل لکه ما چې له تانه د بدل اخیستلو په منظور د خور د ورکېدو دروغ کیسه جوړه کړې وه، همدغسې دوی زه ستا سره په دوکه شریک ګڼلم او د بدل په خاطر یې دغه پلمه جوړه کړې وه. زه زبیر پوهولی شم او زما باور دی چې هغه به په دروغو شکایت نه کوي. پرتاب رای په بدمخۍ ځواب ورکړ. ته له کوم زنداني سره خبرې نشې کولی. ما خپلو سپاهیانو ته امر کړی چې د راجا په مخ کې له وړاندې کېدو د مخه ته خپل صندوق هم نور نشې کتلی. جیرام څه ویل، خو د پوځ یو منصبدار راغی. پرتاب رای ته یې وویل چې ټولواک دې غواړي. جیرام له پرتاب رای سره تلل غوښتل، خو هغه ورته وویل ټولواک یوازې زه غوښتی یم، تاسو نه. ته ډاډه دلته کښېنه، کله چې دې وغواړي زه دې د ورتګ نه منع کوم. پرتاب رای له کښتۍ نه لوټ کړي مال ورسره واخیست او روان شو. جیرام په پریشانۍ سره هلته دلته قدم وهه. زبیر له نورو زندانیانو سره په یوه کوټه کې و او په قدم قدم کې تر پنجرې ور وکتل، خو پیردار را ډیکایه ورکړه او له هغه ځایه لیرې کړ. زبیر چې د جیرام سره د یوه معمولي پیردار چلن ولید وپوهېد چې دی هم له دوی سره د یوې کښتۍ سپور دی. تر لمر لوېدو نه لږ وړاندې د راجا یو سپاهي راغی. جیرام ته وویل چې ټولواک دې غواړي. جیرام د کاتیاوار د راجا د سوغاتونو صندوق له ځانه سره واخیست او د راجا محل ته ولاړ. پیردار هغه د محل یوې کوټې ته بوتلو. راجا داهر سنګ د مرمرو په چوتره په یوه طلایي کرسۍ ناست و. د پرتاب رای نه پرته د دبیل د پوځ مشر او د یې سنګ او د هغه زلمی زوی بهیم سنګ چې له اورونه راغلی و هغه ته مخامخ ناست و. جیرام راجا ته 3 ځلې په مخ کې خم شو او درناوی یې پر ځای کړ. بیا لاس په نامه ودرېد. 2 پیردارانو صندوق راوړ او د راجا په مخ کې یې کښېښود. جیرام د راجا په حکم صندوق سر خلاص کړ او راجا جواهرو ته په سرسري نظر وکتل. بیا یې پرتاب رای ته وکتل او له جیرام نه یې پوښتنه وکړه اورېدلې مې دي چې د عربو ملاتړ کوې. تا زموږ په باب دا هم ویلي دي چې د عربو مقابله نشي کولی او تا زموږ په وفادار پرتاب رای تور لګولو په خاطر خپله خور او یوه عرب نجلۍ چیرته غلي کړي دي. جیرام ځواب ورکړ باداره زما باور نه و چې پرتاب رای ستاسو په امر کښتۍ لټ کړې. د هغوی د دبیل کې د درېدو اراده نه وه. هغوی زه په لاره کې له سمندري غلو نه وژغورلم. دبیل ته ما هغوی راوستل. زما میلمانه وو او د میلمنو عزت د یوه نوزاده فرض دی. د عربي نجلۍ او خپل خور په باب زه نور څه خبر یم، ځکه چې کښتۍ لوټ کېده هغه وخت زه د پرتاب رای بندي وم. راجا تا پرتاب رای ته ویلي چې د عربو د ژغورلو لپاره د هسې پلمه ورته جوړه کړې وه. جیرام بادار زه له دې نه یم منکر، خو راجا په توندې لهجه وویل زه هیڅ اورېدل نه غواړم. که عربو شکایت وکړ چې له کښتۍ نه د دوی کومه نجلۍ ورکه شوې ده نو ته به یې راپیدا کوې او موږ ته به یې سپارې. جیرام ټولواکه که عرب په ما دا ادعا وکړي چې ما د دوی تورسري تښتولي نو زه هر ډول سزا ګاللو ته تیار یم. راجا زه ستا په چل پوهېږم. که عربو پر تا دا ادعا ونه کړه نو مطلب یې دا دی تا نجلۍ د هغوی په خوښه چېرته غلی کړې. ته پوهېږې چې زموږ سره ډېر داسې لارې شته چې سړی په رښتیا ویلو مجبوروو. جیرام باداره که تاسو ما ګناهګار ګڼئ نو چې څه سزا مناسبه بولئ رایه کړئ، خو له عربو سره پخوا هم ظلم شوی دی. راجا نو ته زموږ له دښمنانو سره د دوستۍ دعوهدار یې. جیرام هغوی ستاسو دښمنان نه دي. هغوی سند د عربو یو امن خوښوونکي ګاونډی ګڼي. که نه د دبیل تر څنګ به هم نه تېرېدل. که هغوی د نیک نیت خاوندان نه وی نو د کاتیاوار د راجا د سوغاتونو دغه صندوق به تا ته نه ورسېدلی. راجا وویل د کاتیاوار جواهر د سراندیب د غمیو په وړاندې خوشې ډبرې دي. جیرام ټولواکه زه زرګر نه یم، سپاهي یم. زه ډبرې نه پیژنم، خو ستا دوست او دښمن پیژنم. ما له دې ډبرو سره د کاتیاوار د راجا د دوستۍ پیغام هم راوړی. که دغه ډبرې یوه ټیکه نه ارزي هم هغه لاس چې رالیږلی دی قیمتي دی. خو پرتاب رای چې د عربو غوندې امن خوښوونکي او د زورور ګاونډي کښتۍ لوټ کړي او مال یې تاسو ته راوړي دا به تاسو ته ډېر ګرام پرېوځي. باداره تاسو له مسلمانانو سره د دښمنۍ نه وړاندې لږ سوچ وکړئ. د هغوی لاس ډېر مضبوط دی. د هغوی اوسپنه هره اوسپنه غوڅوي. هغوی د سپرلي د ډبرو په څیر راپورته کیږي او د ساوان د باران میاشت د وریځو په څیر خپریږي. د هغوی مقابلې ته چې څوک راوتلي نه سمندر پناه ورکړی او نه غرونو. د هغوی اسونه په اوبو کې لامبو وهلي او په هوا الوتلی شي. تاسو به په برسات کې د سند څپې لیدلې وي، خو د دوی د فتحو څپې له هغوی نه زیاتې زوروري او توندې دي. د راجا داهر حوصلې ځواب ورکړ. چیغه یې کړه ډارنه ګیدړه
ستا په رګونو کې د نوابزاده راجپوت وینه نشته. زما پاچاهي کې ستا غوندې بزدل او ډارند سړی د ژوند حق نه لري. جیرام باداره زه اوس د کاتیاوار د راجا استازی یم. زه په خپله داسې هیواد کې اوسېدل نه غواړم چې هلته دوست دشمن او دشمن دوست ګڼل کیږي. راجا داهر که د کاتیاوار راجا په خپله دلته وای او داسې الفاظ یې تر خوله وتلي وای ما به یې د سر غوڅولو امر کوه. پرتاب رایه دا بوزه سبا ته یې د سزا پرېکړه کوو. سهار ته د عربو مشر ما ته راولئ. پرتاب رای سپاهیانو ته غږ وکړ. 8 تنه تورې ایستلي ورننوتل. پرتاب رای جیرام ته د تګ اشاره وکړه. جیرام د لسو تورو په سیوري کې د پرتاب رای په مخ کې روان شو او د سنگ د جیرام د خبرو په وخت کې داسې احساسوله چې یو سرتیری ځوان د ده د خیالونو ترجماني کوي. هغه وویل باداره که اجازه وي یو څه ووایم. راجا ځواب ورکړ ستا د ویلو حاجت نشته. داسې سزا به ورکړم د برهمن آباد د خلکو تر ډیره وخته له یاده ونوځي. او د سنگ وویل مګر ټولواکه هغه چې څه وویل په ښه نیت یې وویل. موږ په څو غمي او پلانو د عربو دښمني باید وانخلو. موږ پر خپل ځواک باور دی خو عرب ډیر بد او سرسخته دښمن دی. راجا وویل او دی څنګه د یوه ګیدړ چیغې دې واورېدې ته هم ګیدړ شوې. هغه عرب چې د اوښ شیدې څښي اوربشې نه ډوډۍ خوري زموږ د مقابلې جرأت کولی شي؟ ستا په ګمان په اوښانو سپاره زموږ د پلانو مقابلې ته به راشي؟ او دی څنګ باداره بده مه منئ د هغوی اوښانو د ایران پلان مات کړل. راجا په غوسه شو وویل دی څنګه زما له تا نه دا هیله نه وه چې د عربو په باب په اوازو باور وکړې او ترې وویرېږه به. موږ د عربو له ټول نفوس نه زیات پوځ تیارولی شو. د راجپوتانه ټول راجاګان زموږ په اشاره سر ورکولو ته تیار دي. د سنگ وویل ټولواکه زه له هغوی نه ویرېږم خو د ویدې فتنې د ویښولو څه حاجت دی؟ د نورو د مرستې په تمه د ځواکمن دښمن دښمني ګټل ښه کار نه دی. راجا د سنګ دا ته څه وایې د سند په مقابل کې د عربو سرایان ځواکمن دښمن نه دی؟ اخر په عربو کې څه شګاڼه ده چې زموږ پوځیان یې نه لري. او د سند ټولواکه د داسې دښمن هېڅ چاره نه کیږي چې له مرګه ویره نه لري. که تاسو زما په خبره باور نه کوئ یو عرب بندي راوغواړئ وبه ګورئ چې تورې د لوبو سامان ورته ښکاري. راجا د سنګ ته وکتل او وویل بهیم سنګه ته هم په دې نظر یې چې تر موږ د عربو لښکر ځواکمن دی؟ بهیم سنګ ځواب ورکړ ټولواکه پلارجان مې له عربو سره په امن ګزاره غوره بولي. که نه نو موږ هم د تورو په سیوري پالل شوي یو. که عرب له مرګه ویره نه لري موږ یې هم له وژلو نه په شا نه راځو. راجا وویل افرین ودې لیدل. او دی څنګه ستا زوی له تا نه زړور دی؟ دی څنګ ځواب ورکړ د ټولواکو له خولې چې څه اورم باید پرې خوښ شم خو د رعیت د مسؤلیت احساس ما په دې مجبروي چې راتلونکي خطر ټولواک ته باید په زغرده ورڅرګند کړم. بهیم سنګ تر اوسه هلک دی. هغه عرب په جګړه کې نه دی لیدلی خو ما د مکران په جګړه کې ولیدل چې عربو عادي سپاهیان زموږ د لویو لویو افسرانو مقابله کوله. په مکران کې د عربو په جګړه کې ټول 600 سپاهیان او د راجا 4,000 تنه لښکر یې د خزلو غوندې ورسره واخیست. جیرام تاسو له پخوا پیژنئ زموږ په ځوانانو کې د هغه غوندې توره وهونکي بل نشته. که هغه د عربو نه دومره په هیبت کې دی معنا یې دا نه ده چې هغه ویریږي او یا د راجا نمک حرام دی. د دې اصل سبب دا دی چې هغه له عربو سره د ټکر په خطر پوه دی. مونږ د خلیل په پله روان یو په لمبو ورځو زو د سپین منظر. راجا په ترخه لهجه وویل ته زما د پوځ مشر یې وزیر نه یې او په دې معاملو کې ستا له پوځي تجربې نه کار نه اخلم. که بوډاتوب ستا همت کمزوري کړی وي له دې منصب نه به دې لرې کړو. او ته دا حق هم نه لرې چې د جیرام غوندې یاغي سرکش او سپین سترګې سپارښت وکړې. هغه چې زموږ په مخ کې څه وویل تر لویو نه د لویو سزا مستحق دی. د سنګ چې د راجا وضع ولیده وویرېده وویل ټولواکه زه بخښنه غواړم تاسو زما په باب بدګمانه شوئ. ما دغه خبرې د دې لپاره وکړې چې تاسو تر اوسه له عربو سره د جګړې اعلان نه دی کړی او که اعلان مو کړی وي بیا خو زما فرض دی بلکې یوازې زما نه د هر سپاهي دا فریضه ده چې ستا په امر ځان قربانولو ته تیار شي. د جیرام په ګستاخي افسوس کوم خو زما په دې هم باور دی چې په خپل موقع به هغه یو وفادار راجپوت نوابزاده ثابت شي. که تاسو له عربو سره د جګړې پرېکړه کړې وي نو موږ سر له نن څخه باید تیاري ونیسو. زه غواړم عربو ته داسې ماتې ورکړو چې بیا د سر پورته کولو توان ونه لري. د دې هدف لپاره د پوځونو پر منظم کولو برسیره باید د هندوستان د ټولو لویو او وړو راجاګانو مرسته وغواړو. هغوی ټول ستاسو مشري ومني او ستاسو تر بیرغ لاندې راټولېدل او جګړه به د ځان لپاره ویاړ بولي. موږ باید د کاتیاوار راجا هم باید کم ونه بولو. هغوی تاسو د سوغاتونو جزیه را استولې ده. که تاسو جیرام وبخښئ د هغه په منځګړیتوب د کاتیاوار د راجا مرسته ترلاسه کیدای شي. راجا دهیر لږ ډاډه شو وویل تاسو اوس د یوه نابزاده په څیر خبرې کوئ خو جیرام له عربو سره ملګری شو. که موږ هغه هم وبخښو هم د دې خبرې ثبوت به څه وي چې له موږ سره به دوکه نه کوي. ما اورېدلي چې یو عرب ځوان د دوستۍ لاپي کوي.
که دی له هغه سره مقابلې ته تیار وي او هغه عرب د تورې وهلو په سیالي کې را وپرځوي نو زه به یې ماف کړم. ودی سنګ ټولواکه هغه به ستا په اشاره له غره سره جنګولو ته تیار وي. راجا ډېر ښه دی، زه ستا په سپارښت هغه ته یو ځل فرصت ورکوم. سبا ته به موږ د جیرام د نیکنتۍ نه علاوه له عرب ځوان سره د ده تورې وهلو کمال ننداره هم وکړو. راجا له دې وروسته مجلس رخصت کړ، جګ شو او د محل بلې کوټې ته ننوت. محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو په دې هیله چې ناول راسره مینه واورئ. سبا ته راجا داهر د برهمن آباد په شاهي ماڼۍ کې په یوه پراخه کوټه کې دربار جوړ کړ. د سند د پایتخت او رونه د ده وزیر هم راغلي وو. وزیر د پوځ اعلی قمندانان د برهمن آباد او شاوخوا امیران د خپلو رتبو او منصبونو په مناسبت تخت ته نږدې په کرسۍ ناست وو. د وزیر او اعلی قمندانان نه وروسته په درېیمه کرسۍ په برهمن آباد والي کېناست. خو اوس دغه کرسۍ او منصب د دبیل د والي حق وو. هغه څو لویشت له راجا نه لرې شوي او داسې یې ګڼله لکه د ده او راجا ترمنځ چې د غرونو فاصله راغلې وي. نور امیران د راجا ګین لوري ته کتار لاس په نامه ولاړ وو. د راجا شي او ګین لوري ته د دوې ملکې ناست وې. یوه ښایسته نجلۍ شاته سراحي په لاس کې ولاړه وه. درباري شاعر د راجا په ستاینه څو شعرونه وویل. له هغه وروسته تر لږ ځنډه د نڅا او سندرو مجلس تود شو. راجا څو جامه شراب په سر واړول او بیا د بندیانو د راوستلو امر وکړ. زبیر په پښو کې زنځیرونه حاضر کړای شو. له هغه نه لږ ځنډ وروسته جیرام هم راغی او د زبیر په څیر یې په لاسو او پښو کې زنځیرونه نه وو، خو د هغه نه وړاندې او وروسته د لوسو تورو پیرا د زبیر د پوهېدو لپاره کافي وه چې د هغه حالت هم تر ده ښه نه دی. راجا پرتاب رای ته وکتل، وویل دوی زموږ په ژبه پوهېږي؟ هغه له ځایه جګ سو، وویل هو کې ټولواکه دوی د پردیو ژبو په زده کړه کې ډېر هوښیار ښکاري. راجا زبیر ته وکتل، ویې پوښتل ستا نوم څه دی؟ هغه ځواب ورکړ زبیر. راجا وویل موږ اورېدلی دي چې ته له موږ سره خبرو ته بېتابه وې او ووایه څه ویل غواړې؟ زبیر: زه دا پوښتنه کوم چې د دبیل په بندر کې زموږ کښتۍ ولې لوټ شوه او موږ ولې بندیان یو؟ دغه وحشانه چلن ولې راسره کېږي؟ راجا لږ بېتابه شو، وویل ځوانه ما اورېدلی و چې عرب د خبرو په آدابو نه پوهېږي، خو ته باید د ځان او خپلو ملګرو د ژوند خیال وساتې او هوښیار ووسې. زبیر وویل له موږ سره چې کوم سلوک شوی دی که د هغه معلومات تاسو ته نه وي بېله خبره ده، که نه نو د دبیل والي بېله څه دلیل نه پر موږ لاس اوچت کړی. که تاسو په موږ شکمن وئ موږ د دې شک لرې کولو ته تیار وو، خو که د سند لخوا دغه کار زموږ د غیرت د ازمایلو په خاطر شوی وي نو موږ د سند والي ته وایو چې موږ د هندوستان کم ذاتي او چوت نه یو چې فریاد یې له مرۍ نه راوځي. تر اوسه پورې له موږ سره چا د داسې سلوک جرأت نه دی کړی او زه د سند پاچاهي دومره مضبوطه نه ګڼم چې د ایران د زغرو او روم د خلونو د ماتونکو تورو ګزارونه به وزغملی شي. هغه قوم چې د ځمکې پر سر د هر مظلوم داد د ځان فرض ګڼي د خپلو خویندو میندو په بې عزتۍ چوپ نه شي پاتې کېدی. راجا وزیر ته مخ ورواړو او وویل وادي اورېدل اوس یو بندي له موږ سره د جنګ اعلان کوي. وزیر وویل ټولواکه د عرب ډېر لافې وهونکي خلک دي، د ایران او روم فتحو دوی مغروره کړي دي، خو د سند له زمریانو سره دوی نه دي مخامخ شوي. زبیر وویل موږ په دبیل کې د زمریانو زړورتیا نه ده لیدلې، د ګیدړانو مکاري مې ولیده. د زبیر په دې خبرو ټولو درباریان یو بل ته وکتل او د سنګ د حالاتو نزاکت درکړ، جګ سو، لاس په نامه یې ونیول او وویل ټولواکه دې ځوان څو ورځې په زندان کې تېرې کړي، هوش او حواس یې له لاسه ورکړي او تاسو په دې هم پوهېږئ چې د کوم سپاهي توره پسه وي د هغه ژبه تېروي. زبیر په غوسه شو او د سنګ ته د دوستانه مداخلې په هدف پوه نه شو او وویل په ما له شانه وار شوی دی، که نه نو اوس به زما د تورې په باب تا داسې رایه نه ورکوله. پرتاب راجګ سو، وویل ټولواکه دروغ وایي دی موږ په جګړه کې نیولی. زبیر د غصې له زوره په چیغه وویل نامرد انسانه ته د ذلت او پستۍ یوه نمونه یې، زما لاس او پښې تړلي دي خو اوس هم ستا په څهره کې د ویرې او ورختایي کرښې دي. ګیدړ چې زمری په قفس کې وویني هم ورخطا کېږي. زما یوازې یو لاس خوشي کړئ او خپله توره مې راکړئ، دوی به ټول زما او ستا د دعوې رښتیاتوب وګوري. پرتاب رای د دربار په خلکو نظر را وڅرخاوه. د برهمن آباد والي د زبیر راتګ یو غیبي کومک باله. جګ د دربار چوپتیا ماته کړه، وویل ټولواکه دا زموږ د عزت او نسب سپکاوی دی چې یو معمولي عرب په ډک دربار کې پرتاب رای ته د بزدلۍ پیغور ورکوي. تاسو سردار پرتاب رای ته اجازه ورکړئ چې د دعوت روغ ثابته کړي او د سنګ له پرتاب رای نه زیاته کرکه کوله، خو هغه چې جیرام د راجا له غضب نه ژغورلو او د ده د ژغورلو غوره صورت همدا و چې جیرام د پرتاب رای پر ځای له زبیر سره مقابله وکړي او دا ثابته کړي چې هغه د راجا مخلص دی. له ځایه اوچت سو، وویل ټولواکه د برهمن آباد د حاکم خبره صحیح نه ده.
د سردار پرتاب رای رتبه دومره وړوکې نه ده چې له یو معمولي عرب سره مقابله وکړي د ده توهین دی د دې ځوان د هیلې د ترسره کولو لپاره موږ سره په زرګونو ځوانان شته که ټولواک ته بده نه ښکاري نو جیرام ته اجازه ورکړي چې د دې کمزاته عربو دوست نه دی. راجا ځواب ورکړ ته جیرام ډېر شفاعت کوې خو جیرام په خپله بیا په دې ټینګار کوي چې د عربو دوست دی. څنګه جیرامه ته دې ته تیار یې چې خپله وفاداري ثابته کړې؟ جیرام په عاجزانه لهجه وویل ټولواکه زه ستا په امر ځان اور ته غورځولی شم خو زبیر زما میلمه دی او زه په هغه توره نشم اوچتولی. په دربار کې یو ځل بیا چوپتیا خپره شوه. دوی سنګ مایوس شو. جیرام ته یې وکتل. راجا چغه کړه دا خر زما له مخې لرې کړئ د هغه مخ ورتور کړئ په کپس کې یې واچوئ او په ښار کې کوڅه په کوڅه وګرځوئ سبا ته یې د مست پیل په پښو کې وغورځوئ. او دی څنګه تا له دې عرب د وړاندې موږ وشرمولو او پرتاب رایې ته ولې چوپ ناست یې؟ تا په دبیل کې یو ځل هغه مات کړی اوس تا توره ولې له تږي نه راوځي؟ تاسو ټول ولې مار خوړلي غوندې چوپ یاست؟ ځوان بهیم سنګ توره وکښله او وویل ټولواکه ما ته اجازه راکړه. د بهیم سنګ په لیدو د دربار نور خلکو هم تورې وکښلې او په ټولو کې وروسته پرتاب رای هم تر راویستله خو سترګې یې له راجا نه غوښتل چې باداره زما په حال ورحمېږه. زبیر چې درباریان د راجا اشارې ته په انتظار ولیدل په شونډه یوه مسخره امیزه مسکا خپره شو. وویل بس نور یې پرېږدئ. ستا درباریان چې په مخ کې یو لاس او پښې تړلي بندي وویني یو هم ځان د بې زړه او بزدل خطاب نه خوښوي خو تل تقدیر زمریان تړلي له ګیدړانو سره نه مخ کوي. بهیم سنګ وویل ټولواکه د دې زولنې خلاصې کړئ زه هم دا اوس ورښیم چې زمری څوک دی او ګیدړ څوک دی. محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د راجا په اشاره د زبیر له لاس او پښو نه زنځیرونه لرې شول او په لاس کې یې یوه توره ورکړه. خو وزیر وویل ټولواکه ستا په دربار کې مقابله ښه کار نه دی. راجا ځواب ورکړ ولې ښه نه ده؟ په همدې دربار کې زما سپاهیانو ته د بې زړیتوب پیغور وکړی او زه غواړم چې په همدې ځای بدل واخلي. وزیر ټولواکه انتقام خو له دې ځوان نه د جګړې له فرصت نه پرته هم اخیستلی شو. راجا ځواب ورکړ نه موږ دا هم ګورو چې عرب تورې څه وړ چلوي. بهیم سنګ د کرسۍ په مخ کې خالی میدان ته ورغی او زبیر ته یې په اشاره د وړاندې ورتګ اشاره وکړه. زبیر راجا ته وویل له دې ځوان سره زما هیڅ دښمني نشته زما مجرم پرتاب رای دی تاسو هغه د قربانۍ وزه ولې جوړوئ؟ بهیم سنګ وویل بزدله ته یوازې خبرې کولی شې که همت لرې نو وړاندې راشه. زبیر وویل که ته د بل بار په خپله اوږه اوچتوې ستا خوښه دا یې وویل او وړاندې شو. د بهیم سنګ په مخ کې ودرېد. د راجا په امر سپاهیانو د چوکیو نه وړاندې په یوه دایره حلقه کې چاپیر ودرېدل او د هیسنګ اوچت وویل زویه غلط وار ونه کړې ته له یو خطرناک دښمن سره مخامخ یې. بهیم سنګ وویل پلارجانه ته چرت مه وهه دا یې وویل او بیا 3 حملې وکړې. زبیر د دغو ناڅاپي زورورو حملو نه څو ګامه شاته شو او درباریانو ټول له خوښۍ نه چیغې اوچتې کړې. زبیر تر څه ځنډه د بهیم سنګ د حملو دفاع کوله خو لږ وروسته دا ټولو محسوسه کړه چې تر حمله کوونکي دفاع کوونکي زیات چست او ماهر دی. او دی سنګ بیا وویل زوی احساسات کېږه مه د تورې سوړ مزاجه لوبغاړي ډېر خطرناک وي. خو د زبیر په شونډو ډاډمنې مسکا هغه نور هم په جوش راوست او یو په بل پسې ګزارونه کول. زبیر چې هغه له کنټروله د وتلو په حال کې ولید یو څو متقابل ګزارونه یې پرې وکړل او بهیم سنګ یې د حملې پر ځای په دفاع مجبور کړ. څو ځله داسې پیښ شول چې د بهیم سنګ توره به په وخت د دفاع ته پورته نه شوه خو زبیر د زخم پر ځای د هغه له بدن سره ورو توره ولګوله او بیرته به یې لرې کړه. درباریان په دې پوهېدل چې هغه له بهیم سنګ سره پام کوي او نه غواړي چې ټپي شي. بهیم سنګ هم اوس پوه شوی و چې رقیب یې پرې زورور دی خو هغه په ماته تر اعتراف مرګ ته تیار و. پرتاب رای د بهیم سنګ له پلار سره د پخوانیو دښمنۍ سره اوس د ده د بري دعا او هیله کوله خو د بهیم سنګ مټې ورو شلې شوې. د راجا او نورو درباریانو په څېرو د مایوسۍ ورېځې بندې شوې او د سنګ وویل ټولواکه بهیم سنګ به مړ شي خو هغه به په شا ولاړ نه شي ته د ده ژوند بخښلی شي. مشر ملکې د اودي سنګ سپارښت وکړ خو کشر ملکې وویل ټولواکه سپاهیانو ته د بهیم سنګ د ملاتړ غږ انصاف نه دی که تاسو بخښئ نو دواړه باید وبخښل شي. راجا مزبزب سو او څه پرېکړه نه شوی کولی. ناڅاپه زبیر څو ځلې سر پر سر حملې وکړې او بهیم سنګ یې د هغه تشې کرسۍ ته په اشاره راوست. سپاهیانو کښلې تورې کتار ولاړو یوې او بلې خواته شول. بهیم سنګ ټک وخوړ او بیا ستونی سخت په چوکۍ کې پرېوت. هغه د پاڅېدو هڅه وکړه خو زبیر د هغه په سینه د تورې څوکه ورکېښود او وویل ته که څو کاله نور ژوندی پاتې شوې نو ښه سپاهي به درنه جوړ شي خو اوس ستا ځای دغه کرسۍ ده. د بهیم سنګ له لاسه توره ولوېده او هغه د پښیمانۍ او غوسې نه خپله شونډې تر غاښو لاندې کړه. راجا سپاهیانو ته اشاره وکړه خو زبیر د بهیم سنګ د کرسۍ له سره په یوه ټوپ
ځان پر تا برای ته ور ورساوه او د هغه تر شا ودرېد توره یې په مرۍ ور کېښود او ویې ویل خپل پوځیان پر خپل ځای ایثار کړه که نه نو زما توره به د ده خېټه سوری کړي د راجا په اشاره سپاهیان شاته شول زبیر بیا راجا ته وکتل او ویې ویل د بیاکلانو باچا زما له تا نه د څه ښېګڼې تمه نشته خو زه دا درته وایم چې کوم سلاکارانو تا ته له عربو سره د ټکر مشوره درکړې هغه ستا دوستان نه دي په کومو خلکو چې ستا بروسه ده هغه ټول د دبیل د حکیم زړه او دماغ لري دلته وګرځئ په کرسۍ ناست دی د ولي په څیر ریږدي زه ستاسو په وړاندې له ده نه څو پوښتنې کوم ووایه پر تا برایه تا زه په جګړه کې ونیولم او که د دوستۍ په نامه دي له کښتۍ نه راوغوښتم ووایه ولې چوپ یې ګوره که دې دروغ وویل دغه سپاهیان دې نشي ژغورلی ووایه زبیر دا وویل او تورې د هغه په خېټ لږ ور چوخ کړ پر تا برای پرېږدېدلې غږ وویل ما ته له کښتۍ نه راوغوښتې خو د ټولواک دا امر و چې په هر صورت باید تاسو ګرفتار شئ راجا وویل ودرېږه پر تا برای زما د امر تعامل کړی دی که دې څه تېری وکړ نو دغه بندیان به ټول ووژنم تر اوسه زموږ ستاسو په باب پرېکړه نه ده کړې موږ خوشي په خوشي له عرب سره د جګړې او جنجال غوښتونکي نه یو ستاسو قوم رښتیا زړور دی خو که ته هوښیاري وکړې ته او ستا نور انډیوالان به آزاد کړو ستا پر سر اوس 100 تنه سپاهیان درېدلي دي ته به یو ووژنې خو د دې یوه په بدل کې به ستا ټول بندیان اعدام کړم که د خپلو ملګرو خیر غواړې توره وغورځوه زبیر وویل زما په تاسو یوه هم اعتبار نشته خو زه درته وایم چې د خپلې ګټې او تاوان په باب مو د وروستي ځل لپاره فکر وکړئ په یاد ولرئ چې که تا زما له ملګرو سره بدسلوکي وکړه نو هغه ورځ لرې نه ده ستا د هر سپاهي په سر به زما په سیر تیري توره کښلی ولاړ وي که د جواهر او پلانو تمه وي زه هغه نه غواړم زه یوازې دا غواړم چې زه او زما ملګري مې خوشي کړه خالد او خور یې هم موږ ته وسپاره د محمد بن قسم د خپرونې مینوالو دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې واورو دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه نور بیا چې تاسو په درانه حضور کې را حاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله